طالبانو تمنا د مرګ څنګه د اسلام کې روا ده چې سړی تمنا د مرګ وکړي که نه ده روا؟ نو علما داسې وایي بعضې احادیثو کې منع راغلی، بعضو کې جواز راغلی. تطبیق علما داسې کوي د تمنا د مرګ په اړه باندې که چیرته یو سړی د الله عز وجل دارالنعیم ته شوقمن وي، دا مرګ و تمنا د مرګ د دې وجې نه کوي چې دارالنعیم ته لاړ سي، بیا بالکل جایز ده. او که دنیا کې د ضررونو تکلیفونو د غریبۍ د تربرونو له لاسه هلاکې بیا وایي الله پاکه مړ مې کې په تنګ الله، دا بیا ناروا ده. که دنیا کې د ضررونو د وجې نه بیا فقر و غریبۍ و مرض د وجې نه بیا ناروا ده طالبانو. او که دارالنعیم ته شوق لري بیا تمنا بالکل جایز ده. یا که په دنیا کې فتنې ډېرې وي ته تمنا د دې دپاره کوي چې الله پاکه مړ مې کا، چې تمنا د دنیا په دې فتنو کې راګیر نه سمه او الله عز وجل ته داسې حالت کې ورسمه چې په فتنو کې راګیر نه یمه. دا خبر دلته علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله کړې ده او نور علماو دلته بحث کړی. ولن یتمنوه ابدا، هیڅکله به تمناونه کی دوی د مرګ بما قدمت ایدیهم، ځکه په سبب د هغو چې مخکې کړي د لاسونو د دوی معاصي وي او ګناهونه. مخکې دومره معاصي او ګناهونه کړي دي چې اوس له ډاره دارالنعیم ته تللی نسي، اخرت ته تللی نسي، ځکه هلته د دوی بیا جهنم ته بول کیږي. والله علیم بالظالمین، الله چې دا عالم ده په ظالمینو باندې. و یو ورځ عبدالله بن عمر سره د یو یهودي جنجال سو. وایي د یهودي ورته ویلي که د تاسې کتاب کې خو داسې د فتمنوا الموت، نو زه تمنا د مرګ کوم که نه، نو الله ولې ما ته مرګ نه راولي؟ هره ورځ وایم چې زه تمنا د مرګ کومه او مرګ نه راته راولي. الله قرآن کې وایي فتمنوا الموت، نو خو تاسې قرآن دروغ وایي چې تاسې کنران یې تمنا د مرګ وکړئ چې آخر زه تمنا د مرګ لرم. وی عبدالله بن عمر ورته ویلي چې ته دلته ودرېږه زه راځم. کور ته ننوته، هغه ته لاس که آفرین چې الله ځکه چې پوه سو چې هغه خو الله لکه سي تورې پسې لاړ وتښتېده، لاړ وتښ نو وایي دی ته تمنا د مرګ وایي ته خو نو ودرېږه که نه، ته وایي زه تمنا د مرګ کوم. داسې منډې ولې؟ عبدالله بن عمر ویلي اما والله لو ادرکته لضربت عنقه، که ما ګیر کړی وی ما به په دا غاړه باندې وهلی وي چې څنګه ده تمنا دې ته ویل کېږي، نو هسې ته په خوله باندې وایې